بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأله. د حمزه ابن عمرو اسلمی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل: اے د الله رسوله، زه په ځان کې د روژې په نیولو باندې وس او طاقت لرم په سفر کې، نو آیا زه خو به ګناهګار نه یم چې زه په سفر کې روژه ونیسم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل: نه، په سفر کې روژه نه نیول او ماتول د الله د لوري اجازت او رخصت ده. که چا په عملو که خبره ده او که څوک غواړي چې د روژه وساتي نو ګناه پرې نشته. روایت صحیح مسلم نقل کړی دی او دا مضمون په صحیح بخاری کې هم راغلی دی. حمزه ابن عمرو اسلمی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې د مدینه او مکه ترمنځ به مسافرین خلق کرایه باندې وړل راوړل او خان به چلول. د زبردست روژه نیونکی انسانو په دې کې به کله میاشت د روژې هم راغله، نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه ځان قانع کړ چې زه زبردست طاقت والا انسان یم، روژې نیولی شم په مسافرۍ کې، په دې کې خو به څه ګناه نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازت هم ورکړ چې ته د سفر د وجې نه کولی شي چې روژه وخورې، بیا به یې قضا راوړې لکه څنګه چې د الله حکم هم دی په کتاب الله کې. او که روژه نیسي نو ستا نه کافي کېږي. بالکل صحیح ده. د مسافر درې حالت دي. یو حالت د مشقت او د تکلیف او د زحمت چې انسان روژه نیسي او مسافر دی او ډیر زیات زهیر او په عذاب دی په روژې نیولو سره، د داسې انسان دپاره روژه نیول مکروه دي او مسنونه طریقه دا ده چې دا انسان روژه ماته کړي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم خلک ولیدل چې په یو چا باندې سوری کړی و، ویل دا ولې وی روژې راخستی دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې لیس من البر الصوم فی السفر، په مسافرۍ کې په داسې حالت کې چې انسان ته مشقت او تکلیف وي روژه نیول اجر نه لري. نو دا حالت چې انسان د مشقت او تکلیف سره مخامخ او مسافري غوره دا ده چې روژه وخوري. دویم حالت دا دی چې انسان روژه هم نیولی شي او ماتولو نه هم خوند او مزه اخلي. نو دلته جواز د امرینو دی چې که دا روژه خوري قضا به راوړي، ځکه مسافر د علت او سبب معلوم دی چې مسافري د دې روژه خوړی شي. خدا چې روژه نیولی شي نو دواړه حالت د برابري چې دته تکلیف او زحمت هم نشته او د روژې نه نیول یعنی ماتول ورته ګټور هم دي. دریم حالت د هغه چا دی چې هغه په سفر کې هیڅ قسم تکلیف او زحمت نه محسوسوي او بلکې روژه نیولو ته خوند او لذت ورکوي. نو پکار دا ده چې داسې انسان روژه ونیسي، ځکه چې د دې روژې اجرونه ثوابونه هغه ډېر اضافه دي چې روژه د میاشت رمضان ده. نو هر سړی د ځان ته وګوري چې د مسافري په کوم حالت کې واقع ده. که چېرته دی د زحمت او کړاو او تکلیف سره مخامخ وي، حتما د روژه ماته کې قضایي به راوړي. او که چېرته حالت د برابرو د خوښه د روژه نیسي
سکي او که خوري د وجه د مسافرۍ نه. او که چېرته روژه نیولو ته ډېر زیات اسان و، اسباب مو ورسره موجود و، لکه نن سبا د طیارو او د موټرو او د هوایي جهازونو او د بحري بیړیو سفرونه دي، نو په داسې حالت کې روژه نیول بهترین کار دی چې چاته زحمت او کړاو نه وي. په تېره بیا چې لا بیا د هوا موسم هم مزیدار او ښکلی وي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد.